د پلخمري ښار قشلاق لاین سړک چې تل ترافیکي ګڼه ګوڼه یې له ځانه سره درلودې، موده مخکې 7 کیلومتره سړک د کانکریټ اچونې چارې د پلخمري ښاروالۍ له لوري د طوفان شمال شرکت پر مټ بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې. تازه د یاد سړک د کانکریټ اچونې مسؤلینو د پاتې 200 متره برخې له کانکریټ اچونې څخه خبر ورکوي. د مسؤلینو پر وینا دغه چارې چې 13 اونۍ پیل شوي د یوې میاشتې په داخل کې به پای ته ورسیږي. تقریبا 4 ماه قبل پروژه کانکریت ریزی سرک عمومی بندر قشلاق و سرک‌های فرعی شهر پلخمری که در حدود تقریبا 7 کیلومتر سرک کانکریت ریزی شرکت ساختمان طوفان شمال همراه ریاست متحده شارولی عقد قرارداد صورت گرفته بود که خوشبختانه تقریبا 1 کیلومتر از در بندر قشلاق تطبیق گردیده بود و سایه چوک سایه یک سایه از مارکت ها که بود در سایه که در نقشه بوده مارکت ها کار کمی با کندید مواجه کرده بود که الحمدلله همون مشکل موانع حل شده و فعلا کانکریت ریزی جریان داره و کار قبلی از که تقریبا 1 کیلومتر بود قبلا به بهره برداری سپرده شده بود به همشهریان عزیز و فعلا یک تقریبا در حدود 200 متر از که است فعلا کار در ساحه جریان داره و ان شاء الله کارش تکمیل می‌گردد. ورته مهال د پلخمري ښار د قشلاق لاین سړک د کانکریټ اچونې یو شمېر کارکوونکي او د دې ښار اوسیدونکي د اسلامي امارت د هڅو ستاینې ترڅنګ خوښ دي چې ورته د حلال رزق ګټلو زمینه چمتو شوې ده او له حکومت څخه غواړي تر څو دې ته ورته لا ډېرې پروژې په لاره واچوي. خواست ما همی است که کارهای بیشتر باید زمینه کار برای ما همینجا در وطن خود ما پیدا شود، چرا که جوانای ما بیکار هستند، بیکاری زیاد به اوج خودش رسیده، مسافر میشن، مهاجر میشن. همین که کار همیشه است بسیار خوشحال هستیم از شهروال ما از شهروال بسیار خوشحال هستیم که شهر ما کلان میشه، امارات اسلامی بار ما هم کاری میکنه. بعض جوانای ما باید سر کار باشه، کار مصاحب کنه که فرار نکنه از وطن بره طرف خارج ایران یا مثلا دیگه جایا. امارات اسلامی تشکری میکنیم که با ما همینجا زمینه کار مساعد کرده. دیگه جوانای تقریبا تا 20 نفر همینجا ما کار میکنیم. دیگه با شهر ما را آباد کرده رایسته، سرک آباد کرده رایسته، جور کرده رایسته. از امارات اسلامی تشکری میکنیم ما. د یادونې وړ ده چې د پلخمري ښار د قشلاق لاین سړک د کانکریټ اچونې سربیره پراخه شوی هم دی تر څو په یاد سړک کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي.